د پښتنو جغرافیه لکه موج په بیلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهیږي جیهون هسې سیهون هسې صدرخان خټک. قام په جغرافیه خپله خاوره کې جوړیږي، خپل وجودي حقیقتونه غواړي. تاریخ د قام په برکت لیکلی شي. قام په خپل کلتور ژبه ژوندی پاتې کیږي. د یو قام جغرافیه فطري وي، دا په زور نه جوړیږي. همدغه لامل و چې ختیځ پاکستان پاتې نه شو، بلکې خپل اصل چې بنګالیت ته په قامي تکل ستانه شو. د پښتنو فطري جغرافیه چې د بېساري قدرتي شتمنیو وسایلو ډکه ده، هغه دا چې په کوم باندې د احمد شاه بابا واکمني پاتې شوي او تر 10 لکه مربع کیلومتره پورې خوره وره وه. اوسنۍ پښتونخوا لر او بر ډیره ماته ګوډه نیمګړې او رنځوره کړې شوې ده. د پښتنو جغرافیه په هر وخت کې د نړۍ د زورورو د تاړاکونو په یرغل کې ښکیل پاتې شوي. په ریاستي بڼه کله وړه او کله غټه شوې، خو دغه هر څه د وخت سره تم شوي او پښتانه بیرته په خپل قبایلیت کې خواره واره آزاد پاتې شوي دي. د نړۍ دوو قوتونو د پښتنو جغرافیه او قامیت تر اوږد وخت په جبر مات کړی دی، یو مغول او بل پیرنګ. خو د پښتنو د قامیت او جغرافي کوم دوامداره په ساینسي هنر ماتوالي چې پیرنګي کړی، کوم اوږدمهاله زیانونه یې چې تر اوسه په دې خاوره پریښي او د پښتنو د خپلمنځي کمزوریو له کبله هغه حقیقتونه جوړ شوي، نو هغه د پیرنګي پریکړې او د هغه د تګلارو تسلسل دی. د نړۍ په سر ډیر نور قامونه نن هم مات ګوټ پراته دي، لکه عرب، کورد، شمالي سویلي کوریا. د ډیرو ماتو قامونو مات ګوډ ریاستونه هم شته، او ځینې لکه د کردانو د 3 کروړه وګړو سره بې ریاسته در په در خاورې په سر وي. د پښتنو ریاست هم د نړۍ مارو د جاخو د لاسه کله وجود ته راغلی او کله لکه د اوس وخت په شان د سقوط سره مخ شوی، خو پیاوړی پرمختللی او مثالي کېدو ته کله هم نړیوالو او ګاونډیانو نه دی پریښي. د نړۍ دغه نور مات رامات قامونه د خپلې جغرافیې د ماتوالي سره د دومره بدبختیو ښکار نه دي لکه څومره چې پښتانه ښکار دي. شاید چې د دې لوی لامل دا وي چې زموږ دانشورانه ذهنیت او تنقیدي شعور ډیر ټیټ پاتې دی او زموږ اکاډمیک توان ډیر ژوبل شوی، ضعیف پاتې شوی. زموږ دانشور، ادیب، لیکوال او سیاستمدار د مصلحتونو ښکار پاتې شوی او د حقیقتونو په ځای د خوبونو په ټالونو کې ډیر زنګېدلی. دغه کنګل ماتول که هر کله وي، زموږ د اجتماعي پوهې په زور ماتول به زموږ لویه بریا وي. د افغانستان دننه د احمد شاه بابا نه پاس ریاست کله هم د ولس په باور نه دی پاتې شوی. تر اوسه هر څه د خپلې ټولنې د کرکتنې په ځای د بهرنو قوتونو په چشمو کې کتل کیږي. د 13 کلن دور واکمن هم یوه پړسول شوې پوکڼۍ وه. زیاتره پکې د ډالرو د غلا په اراده د ارګ په نرمو بسترو کې په تشو خبرو د تربورانو د زور ماتولو په ارمان پراته د تېښتې په تکل ناستو. د تېښتې د ټیکټونو سره هر وخت به په یو جب کې تذکیره او په بل کې ګرین کارډونه پراته وو. د داسې د اوسو سره قامي ریاستونه کله هم نه جوړیږي او نه پاتې کیږي. نړیوال سامراجي زورور هم کله په دې جغرافیه کې د پښتنو یو خپلواک مترقي او متمدن ریاست منلو ته نه دي تیار. دا ازمایښت د پښتنو په سر دی. د پښتنو ماته جغرافیه سره یو کول قامي وحدت دی. دغه د وحدت راز په یورپ میشت ګڼ قامونو موندلی. د ګڼو ریاستي اکایانو سره ځانونه د اقتصادي توان د پاره لکه د یو قام پیلي. ریاستونه چې د ولسونو په حقونو قابض شي او خپلې پنګې د بېوزله قامونو په خاوره د دوامداره جنګونو په زور په جنګي اقتصاد پسې غوټه کړي، نو هله ماتیږي، سقوط کوي چې په ضد قامي مبارزه پیل کیږي. د ریاست او وګړو ترمنځ یو سماجي تړون وي، په خاوره، وګړو او اقتدار اعلی باندې ټول ارتکاز د قدرت او اختیار وي. د ولس د ښېګړو نه پرته ورته بل هیڅ تقدس نه وي حاصل. ریاستونه جوړیږي او ماتیږي، خو قام کله هم نه ماتیږي. ریاست یو معروضي وجود او قامیت یو نه ختمیدونکې قایم و بالذات ستر حقیقت دی.
په یو ریاست کې هم ګډ قامونه سره ژوند کولی شي او په ځانګړي ریاست کې هم، خو د قام پریکون او شلون هله بوږنونکی شي چې کله د قامیت د ماتولو تحلیل کولو دپاره ارادې او هڅې جوړې شي چې په نتیجه کې دغه قام د بدامنیو او وژونکي فقر سره لاس او ګریوان شي چې محرومیت وزېږولی شي او د غریب شړۍ شلولی شي، نو د زورورو د شال هم خور ور کېدل لازم شي. 18مې پیړۍ نه د صنعتي انقلاب سره د قامي ماډرن ریاستونو تصور په جوړېدو شو او د 20مې پیړۍ په نیمایي کې سر ته په بشپړ ډول ورسېدو. د پښتنو په جغرافیه کې د نړۍ په سر د ریاست تشکیل د احمدشاه بابا په ټاکلو 1940 کې شروع شو، خو له بده مرغه د دغه ټولنې 3 پیړۍ په قبایلي ساخت کې د پاتې کېدو له کبله د ریاست د تشکیل دغه تصور لا نن هم خام غیر مترقي او نیمګړی پروت دی. پښتانه په حیث د قام څنګه او کله وجود ته راغلل؟ پښتو کله ژبه شوه؟ د پښتنو خپله فطري جغرافیه کومه ده؟ موږ د تاریخ په چاپیریال کې څومره خپل ویش زغملی شو؟ دا هغه پوښتنې دي چې د کوټلي مستندو حقیقتونو پرته جواب ورته ویل ډیر ګران دي، خو ناممکن نه دي، ځکه چې تر څو موږ د خپل تیر وخت نه، د خپلې جغرافیې نه، د خپلو قامي غرزو پرزو لویدو پاڅېدو نه ځان نه خبرو، حقیقتونه مخې ته نه راوړو، تر هغې به زموږ د قامي مسلې ټاکل ستونزمن او لانجمن عمل وي. پښتانه د آریاو په نسل کې د مرکزي باختر آریان قبیلو زوزاد دی. د خپلو ځانګړو قبیلو سره د ساکانو ټبرونه هم پکې مدغم شوي دي. وخت په وخت د نړۍ د ډیرو نسلونو خلک هم د دې قام برخه شوي، ځانونه یې جذب کړي او پښتانه کړي دي. د یونیورسټي د څېړنې تر مخه په پښتونخوا کې 53 سلنه ټبرې خپلې، په 40 سلنه کې 20 سلنه پښتانه هم نه دي. په پښتونخوا کې 53 سلنه ټبرې خپلې، په 40 سلنه کې 20 سلنه پښتانه هم نه دي او 20 سلنه نسلا غیر پښتانه دي. پښتانه د آریاو د وخت په وخت کوچېدو هجرتونو نه پس څه په 8مه قبل از مسیح پیړۍ خواوشا کې د یو اوږد ارتقایي مزل او عمل نه پس په حیث د یو قام هله جوړ شوي، کله چې ګڼ قامونه سره په یو ټاټوبي کې راغونډ شو او د قامیت په تړون سره پیل شوي د پک په تړون پښتون، پښتین، پکتیکا، پښتون، پښتین او بیا پښتونخوا او لویه پښتونخوا. د لویې پښتونخوا په نسبت پښتونخوا هغه سیمې ګڼلی شي چې په کومه قامي جرګه په بنو کې په 21 جون 1940 کې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د یو جدا پښتون قامي ریاست پریکړه لیک شوی و. بیا وروسته د پښتونستان تصور هسې یو سراب شو چې د قامي مقدمې نه زیات د ریاستونو د خپلمنځي خړاو په ډغرو کې یو هیولایي تصور جوړ شو. د باچا خان او پښتنو قامي سیاسي مشرانو تګلاره د پیرنګي د تلو نه پس د چاپیریال په پیښ معروضي حقیقتونو اډانه یوه غوره او د عمل وړ سیاسي تګلاره ده. ارواښاد پوهان حبیب الله تږی په خپل کتاب پښتون کې د پښتو ژبې په اړه وایي، ژبپوهان د پښتو ژبې پیژنګلو په باره کې 3 ډلې شوي دي. یوه ډله پښتو د هندي ژبو سره نږدې ښایي، بله ډله یې د اوستا خپلوانه، بلې او درېیمې ډله یعنې د دواړو ژبو ترمنځ ژبه بولي. که د پښتو ژبه په سمه توګه ساینسي میتود سره جاج واخیستلی شي، نو معلومه به شي چې دا ډېره زیاته لرغونې ژبه ده او ډېرې ژبې د دې له خېټې زیږېدلې دي. د پښتو ژبې او پښتون نسل پیژنګلو کې یوه ستره ستونزه دا رامنځته شوې چې دغه دواړه څیزونه مؤرخینو او ژبپوهانو د ساکانو د دویم مهاجرت سره تړلي دي چې دا بیخي ناسم، بی بنیاده او غیر ساینسي خیال دی. پښتون او پښتو ژبه د هغه وخت سره تړاو لري کله چې 15,000 کاله پخوا په وړومبني وار ساکان د اباسین او هند په لور ووتل. پښتانه او پښتو په کوم خاص وخت کې وجود ته راغله. په تاریخ کې لکه د ډیرو نورو پوښتنو د دې هم جواب نشته، ځکه هر ټولنیز عمل په یو آن کې نه بلکې د ډیرو وختونو په تیریدو سره وجود ته راځي. همدغه حقیقت د ژبې او قامیت شاته هم وي
البته د پښتنو او د دوی د جغرافیې په اړه موږ ته په زرګونو کلونو وړاندې د پښتنو وجود په بشپړ ډول په لاس راځي. خو دا 2 پوښتنې بیا هم نه ځواب کیږي چې دا قام زرګونه کاله لرغونیت لري. نو لرغوني اثار یې کوم دي؟ دغه راز د محمود غزنوي په وخت کې د حسن میمندي نه وړاندې د پښتو لیکدود او زموږ علمي اثار څه شول؟ آیا داسې خو نه ده چې پښتو د محمود غزنوي نه وړاندې هډو د لیک ژبه نه وه؟ د دویمې پوښتنې د ځواب په اړه علامه حبیبي داسې وایي: د بیستون د ډبرلیک نه څرګنده ده چې د راویوش د وخت سره اړیکه لري. د پښتو د لیکدود وړومبی خط میخي و، څه وخت پس ارامي لیکدود شو چې د پښتو لیکدود بنیاد ګڼلی شي. لامل یې په ګندهارا کې د ځینې سامي قبیلو استوګانه وه. موږ دا ویلی شو چې دغه وخت دغه لیکونه به په پښتو کې وو. په ارامي لیکدود پسې خروشتي لیک مخې ته راغلو. کله چې اسکندر یوناني د هخمانشانانو واکمني ختمه کړه، نو د یونانیانو د واکمنۍ په وجه دلته یوناني لیکدود مروج شو. دغه یوناني لیکدود تر زر پورې رواج و چې د محمود غزنوي په وخت کې حسن میمندي او شیخ ابوالفتح پښتو په عربي لیکدود واړوله. پښتو کله په نسخه کله په نستعلیق کې لیکلی شوه، خو اوس یې د نسخه بڼه خپله کړې. ژبه د یو قام پیژندګلو او د قام د ژوند د ټولو اړخونو مهم بنسټ وي. د ژوندو قامونو ژبې تل ژوندی وي، ځکه چې د قامونو د تاریخي ژوند ثبوت د هغې ژبې ادب، فولکلور، کلتور او تعلیم وي. د نړۍ د لویو تهذیبونو په لویوالي کې د هغې ژبو ډیر مهم رول لوبولی دی. د همدې بنسټ په سبب په نړیوال کچه د مورنۍ ژبې اهمیت او ضرورت منلی شوی دی، ځکه چې د مور غیږه د هر انسان د زده کړې لومړی ښوونځی او مورنۍ ژبه یې لومړی زده کړه ده. د نړۍ د پوهه او پرمختللو قامونو دپاره دا خبرې اوس زړې او د بحث ضرورتمندې نه دي. خو زموږ ټولنې چون کې د ناپوهۍ، نااهلۍ، بېلارې سیاست او د قامي شعور د نشتوالي له کبله هغه د چا خبره د ځمکې نه تر بلۍ د ارتقا سفر هم نه دی کړی. نو زموږ دپاره نن هم تر هر څه زیات مهمه مسله دا ده چې څېړنکار عزیز رانیزی وایي چې د اریاو وړومبی هجرت د باختر په 2000 قمري کې پیل شو. تر لویدیځې ایشیا ورسره څه خلک یونان ته ننوتل او څه دې نه وړاندې د رهاین او ډینیوب سیندونو په سیمه کې خواره شول. ښه چاپیریال په لاس ورته نه و، نو کوچان پاتې شول. دا خلک وروسته په هند یوریفي اریاو یاد شول. د اریاو دویم هجرت د 2000 قمري نه لږ څه وروسته پیل شو. دا خلک د باختر نه د سویل په لور لاړل، د کوباها او ارغنداو د کڅو نه تیر شول او د پنجاب په خاوره خواره شول. دا خلک په هندي اریاو یاد شول. بهاراتا ډله هم ورته ویلی شي. درېیمه ډله د هجرت د سویل لویدیځ د هرات په لوري لاړل، تر خراسان خواره شول، د پارس خاوره یې ونیوله او په تاریخ کې د لویدیځ اریاو په نامه یاد شول. دا 3 ډلې چې د باختر د دې انساني معدن نه لاړې، نو پاتې سیمې پاتې خلکو ته وزګارې شوې. دوی دا ځمکې ودانې کړې. دا خلک په تاریخ کې په مرکزي باختري اریان نامه یاد شول. دغه اریایي قبایل د پښتنو نیکونه وو چې په 5 څانګو کې ویشلی شوي وو: پکتا، الینا، وشانن، بهالانا او سیوا. پکتها د کرومو او ګوماتی درو پښتانه دي. الینا د دیر چترال خلک. وشانن د ګندهارا خلکو چې په مرکزي ګندهارا یادېږي، چې پېښور، چارسده او تر اباسین سیمې آباد دي. بهلانا د بولان خلک. سیوا د کابل تر پنشیر پورې. د پښتنو د لرغوني اریاو سره د دومره نسبت تړون مقصد دا دی چې پښتانه لرغوني خلک دي چې په رګوید کې په پکت او اوستا کې په بخت یاد شوي دي. د پښتنو او پښتونخوا جغرافیه د منځنۍ او سویلي اسیا په منځ کې د آمو سیند نه تر اباسین ده، چې کشمیر، اټک او میانوالي هم د دې جغرافیې برخه ده. پښتونخوا کله هم د هند برخه په تاریخ کې نه ده پاتې شوې، بلکې دا تړون د پیرنګي په وخت کې راوستلی شوی دی. د مغول لیټریچر د حوالې په رڼا کې دا جوته ده چې په راولپنډۍ کې هم خټک پښتانه میشتي. دروس پښتون له قندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټه وشکار. خوشحال بابا.
د هند سره د پښتنو تاریخي پوله د مارګلي کنډو دی چې د پښتنو لرغونی فولکلوریک ادب نه بشپړ دی. تر مارګلي به در سره یم په هندوستان کې دی په خدای سپارم مینه. بعض مې د لاسه ځینې والوت اوس به کنډو د مارګلي ورته نیسمه. جانان به بل ملک ته پرې نږدم ورته پیزوان د مارګلي په کنډو ږدمه. شیرشاه سوري پښتون باچا و خو د مارګلي د کنډو نه هغه هم کله ګام نه دی اړولی. دغه راز د بریټیش بلوچستان دننه هم د پښتونخوا 11 ځولې دي چې دغه پریکون هم پیرنګي راوستی دی. د تاریخ حیات افغاني لیکوال د افغانستان د جغرافیې په اړه لیکي چې په تاریخ کې د پښتونخوا جغرافیه د وخت اړاکونو سره متغیر پاتې شوي، خو په اوس وخت یعنې په کال 1815 کې د افغانستان جغرافیه داسې ده. شمالي برخه کې هندوکش او ترکستان پراته دي، لویدیځ ته یې پارس، سویل ته یې د هند سمندر او ختیځ ته یې سند چې دغه ځای ته په هند پورې اړوند د پنجاب موقعیت لري. اوږدوالی د اټک سیند نه تر هرات لویدیځ پورې چې د ایران سرحد ته رسي 600 میله پلنوالی، د هندوکش نه تر بلوچستان سویل پورې 1500 میله خور دی. یو بل مستشرق سټیورټ الپینسټن د افغانستان د جغرافیې په اړه لیکي چې ختیځ ته یې هند چې د سند کین اړخ ته راځي او کشمیر هم افغانستان برخه ده، سویل ته یې خلیج پارس، لویدیځ خوا ته یې ولوه بیدیا ده، شمالي سرحد تر ختیځ د قفقاز غرونو ته رسي، د لویدیځ په لور د آمو سیند برید راوړي. پښتو ژبه هم د آریایي ژبو برخه ده چې د آریایي ژبو یوه څانګه د ایراني ژبو ده، بله یې د هندي ژبو ده چې بنګالي، پنجابي، سندي برخه ده. درېیمه څانګه یې مرکزي آریایي باختري ده چې پښتیک څانګه بلل کیږي. د دې څانګې لویه ژبه پښتو ده چې د سیهون او جیهون ترمنځ ویلی شي. پښتو د لویدیځ او ختیځ آریایي ژبو ترمنځ یوه مرکزي ژبه ده چې د هندي سنسکریټ په نسبت اوستا ته ډیر نږدېکت لري. ډیر پوهان پښتو سنسکریټ او اوستا خوندي بلي، تر څو چې د باختر نه آریا نه ووتلي نو د ټولو یوه ژبه یو کلتور. خو چې کله یوه ډله د هند او پارس په لور وکوچېدله دغه ځای میشت خلک غلبه پرې راغله، په هغوی کې ضم شول، خپله ژبه ترې هیره شوه. د هندي آریان د جوړښت نه بله ژبه په وجود کې راغله چې په سنسکریټ سره یاده ده او اوس کومه قامي نه کتابي ژبه ده. دغه هندي آریان خلکو د مهابهارت قبیلې چې کله طاقت وموندو نو د خپلې قبیلې په نسبت خپل وطن ته یې بهارت نوم کېښود. بله ډله چې د لویدیځ په لور تللې وه، څه قبیلې پکې د پارسوانه په نامه یادې شوې. د دغه آریایي او مقامي خلکو په ګډون بله ژبه په وجود کې راغله چې په اوستا او نن په زړه پارسۍ یادېږي. په 800 قمري د اشوریانو د واکمنۍ نه پس چې دغه خلک د واک قابل شول نو د پارسوا آریایي قبیلې د مات په نامه حکومت جوړ کړ چې د پارسوا په نسبت پارس سره یاد شول. دغه قبیلې خپله ژبه ځکه ژوندۍ ونه ساتله چې په دغه خاوره نور ډېر ستر قامونه او کلتورونه موجود وو چې د هغې په وړاندې دغه ژبه ختمه شوه او د دغه خلکو سماجي اقدار دوی قبول کړ. د باچا خان د وینا تر مخه چې د ژبې ورکېدو سره قام ورکېږي، هغه شان د دې خلکو سره وشو او څه وخت پس یې خپل قامیت وبایللو. افغانستان په اوستا کې دوست محمد شینواری لیکي ساک پښتنو ساکان چې د افغانستان او منځنۍ ایشیا د آبادو کلتوري سیمو په څنډو پیڅکو کې خواره واره پراته وو او په بېلابېلو څانګو یادېدل. د 9مې مخزیږي پیړۍ په پای او د 6مې پیړۍ په پیل کې چې له په یو مرکز سره راغونډ شول او یوه لویه سیاسي اتحادیه یې جوړه کړه. د دغه سیاسي اتحادیې مشرتوب د یوې ساقي قهرمانې ښځې زرینې په غاړه و. پښتین خلک چې خورېدل او شاړې ودانولې د دوی مخې ته بل کوم قام، ژبه، کلتور ګواښ نه و، نو دوی خپله ژبه او کلتور خورا ژوندی وساتلو. ځکه ژبپوهان لکه مستر ګریس، مستر ټروپ، میجر راورټي، بیلو، آنولسن، ډاکټر شاهد الله وغیره دا په کلکه مني چې پښتو ژبه د لرغونې آریایي ژبو یوه مستقله ژبه ده چې د وخت سره سره د لږو ډیر بدلون سره یې ځان ژوندی ساتلی دی. د نړۍ په ستر تاریخ لیکوالانو کې د هیروډټس په شان د یونان سترابو هم دی چې 450 قمري کې د یونان په امیزیا ښار کې زیږېدلی و.
سترابو د نړۍ د هغه وخت د جغرافیې په اړه ډېر کوټلي معلومات په کتابي شکل کې لیکلي وو چې نن سبا دغه کتاب په انګریزي کې په 8 ټوکه کې دی. په دغه کتاب کې دغه زمانې د پښتنو د وطن د جغرافیې په اړه هم ډېر مهم معلومات وو. خو دغه کتاب د پښتنو په تاریخ کې دومره نه و څېړلی شوی لکه څومره ذکر چې په هر ځای کې د رګوید او اوستا او هیروډیټس په حواله کیږي. دغه کمی لیکوال خاطر مانیریوال په ډیر زیار پوره کړی او په دغه لوی کتاب کې هغه ټول خواره واره معلومات یې راچن کړي کوم ځای کې چې د پښتنو د وطن د اوبو د ښارونو باختر، زریاسپا، باختریا، اریانا، ویجا، اراکوزیا او د ساکانو قبیلې د مختلفو ټبرونو سره د پښتنو قبیلو ذکر راغلی چې تش د شعر د اټکل په ځای د پښتنو د جغرافیې په اړه د دوی د زرګونو کالو د وجود او تمدن د تنستي د کوشیرولو په اړه د تاریخ په حقایقو ډیر کوټلي دلایل په لاس ورکوي. په زرګونو کاله پخوانی دا د جنت په څیر تاریخي جغرافیه دی قام له هیڅ چا نه بلکې خپل لرغوني وجود ورکړی ده. د کتاب په اخر کې دغه وخت د نمونو سره د اوس وخت د نمونو سمون راوستلی شوی دی چې کوم دغه کتاب په اساس په اوس وخت کې شتون لري. دغه شان دا کتاب هغه چاته هم ښه مدلل جواب دی چې څوک د پښتنو د اوسنۍ مسخه کړی شوي تاریخي څیرې په نظر دوی په تاریخ کې هم وحشیان او غیر متمدن بولي. ځکه چې په دې کتاب کې 2000 کاله پخوا د پښتنو د ډیرو لوړو تهذیبونو او خاریو ذکر دی چې دا د دې دلیل دی چې پښتانه که چانن هم لږ پرېښودل نو د هر چانه د پرمختګ په ځغل کې مخکې کېدای شي. د دې کتاب په مخې ته راوړو کې د ګران ایاز یوسفزي هم ډیر زیار دی چې دا دومره مهم کار یې ترسره کړو. دا کتاب د مفکوره له اړخه چاپ شوی باید چې هر هغه څوک دا کتاب ولولي څوک چې د پښتنو د وطن د رښتینو جغرافیې ریښې د زرګونو کاله د تاریخ په رښتیني قدامت او وجود کې لیدل او کتل غواړي. اوس ساینسي زمانه ده، که څوک د خپلې ژبې او تاریخ په اړه کار کول غواړي نو یقینا چې دغه شان نوي او مهم زیار ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه د پښتنو د تاریخ یاداشتونه هم دغه شان د عربي ادب په لړمون کې هم کتل او موندل غواړي. خدای دې وکړي چې دغه کار ته هم څوک سم املا وتړي او زموږ د تاریخ د نیمګړتیا په اړه د نورو خلکو د لیکونو په مرسته څه ناڅه پرمختګ وکړای شي. د پښتون وطن د جغرافیې په اړه ارواښاد عبدالرحیم مندوخیل لیکي افغان ملت چې په بل نوم یا په بل ژبه مشهور په پښتون پټان دی د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د خپل ملي وجود نشونما او تکامل کړی دی. خپله ژبه پښتو یې له قدیم باختري او وستایي ژبې څخه اوسني پړاو ته رارسولې ده. خپله خاوره اریانا یې د امو دریاله غاړې ښایسته بخدیا بلخ څخه تر اباسین پکتیا یا پختیا او د کسپین تر غاړې پارتیا داسې واحده خاوره ده چې پارس او پارسی په واضحه توګه ځینې د باندې دي. اریانا خاورې داسې ژبه لرله چې له امو تر اباسین بیا تر کسپین دا ټول خلک پرې پوهېدل او غږېدل او نن د ټول لر او بر افغان ژبه پښتو هم د هغې ژبې تسلسل دی او پر هغه مینه یې د هغه خلکو اولاد وای. د قبل مسیح د آخري پیړیو لیکوال ایرو ستونینټین په خپل کتاب قدیمی اریانا کې او د لومړۍ عیسوي پیړۍ نامتو لیکوال سترابو په خپل کتاب د دنیا جغرافیه کې لیکلی دي چې د دې خلکو ژبه اوستا و. اوستا هغه ژبه ده چې په 600 قبل المسیح کې د زردشت مذهبي کتاب په دې ژبه لیکلی شوی دی. زموږ په تاریخ کې یو غټ زیاتوب دا شوی ده چې زموږ دغه د اریانا تاریخ د پارس تاریخ بللی شوی دی. اریانا په خپل ټول تاریخ کې ځان له ډیر غټ غټ مملکتونه جوړ کړي دي. بهترین علمي او ادبي تمدن یې درلود. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مذهبي کتاب چې په هغه ژبه لیکلی کیږي نو هغه خلک به څنګه ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او کلتوري نظام نه لري. هر څو اریانا د پارس سره نږدې و او د ژبو بنیاد هم یو نو د یورپ لیکوالانو د ژبو په حواله ایرانی ګروپ نامه ورکړه. یونانی مورخ سترابو د اراکوزیا په اړه لیکي چې دا د هند یو ښار و. په یونانی تاریخونو کې د اراکوزیاس او کوپین نومونه یو ځای هم یاد شوي دي. کوفین د کابل د سیند نوم او یو بل مورخ پلایني د کوفین سیند په غاړه یو ښار اراکوزیاس بللی دی. د کابل نوم هغه وخت د پارس واکمنو اورتسپانا یادوه.
په اریانا د ایران دعوې د وخت له سره د اریانا لرغونتیا په ځان پورې د نتی کولو دپاره ده. دا اوس چې د اریانا او ایران ترمنځ کومه لیساني ریښه د دلیل په توګه وړاندې کول کیږي، یاده دې وي چې ټولې نړۍ به ایران د پارس په تاریخي نامه پیژانده او یادوه. نو په 1935 کې د پارس د شاه رضا شاه پهلوي په غوښتنه دا نامه ایران کې ښودلی شوه او اوس د تیرو 10 یعنی 9 کالونو نه یې نړۍ د ایران په نامه لیکي او بلي.